پاکستاني ملیشو د کونړ پر ناړۍ ولسوالۍ راکېټیز بریدونه کړي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. کونړ کې یوې ځایي سرچینې اشتیزوب ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستاني ملیشو د تېرې شپې راهیسې د کونړ پر ناړۍ ولسوالۍ راکېټي بریدونه کړي دي. سرچینې ویلي دا راکېټونه د ناړۍ په شمسیر او شکر سیمه کې لګېدلي چې یو 6 کلن ماشوم یې پکې ټپي کړی دی. سرچینه وایي بریدونه په وقفه‌یي توګه شوي چې تر اوسه د راکېټ 40 مرمۍ راویشتل شوي دي چې خلک ته یې مالي او ځیاني زیانونه هم اړولي دي. خو طالبان په مرکز کچه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د غوایي پر 24مه د ننګرهار د شینواري په نازیان ولسوالۍ کې ډیورند کرښې تر څیرمه د طالبانو پاکستاني ملیشو ترڅنګ جګړه شوې وه. یوې سرچینې ویلي چې جګړه د دې امله شوې چې پاکستاني لوري اغزن سیند ته نږدې د سړک رغولو لپاره وسایل راوړلي وو، خو طالبانو یې مخه نیولې ده. سرچینه وایي د دواړو غاړو پر یو بل ډزې کړي، خو وروسته د خبرو له لارې مسله هواره شوې او کار درول شوی دی. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.